د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ اوسیدونکو په یوه ولسي غونډه کې د امیرالمؤمنین حفظه الله د پرامینو هرکلی وکړ. دوی دغه راز وویل د امیرالمؤمنین حفظه الله ټول پرامین د ولسونو د ښېګڼې لپاره دي چې په خبره یې د ناوړه دودونو د مخنیوي په هکله د امیرالمؤمنین حفظه الله له فرمان وروسته تر ډېره ولسونو کې غیر شرعي دودونه او رواجونه پای ته رسېدلي دي. دا اسلامي نظام دی او د اسلامي امارت د مشرانو چې کومې پریکړې دي کوم فرامین دي نو هغه په سر سترګو باندې د ولس منلي دي. هیڅوک د دې نه انکار نشي کولی. دا یو اسلامي نظام دی، یو اسلامي قانون دی، دلته په دې وطن کې پلی کېږي او په سر سترګو باندې زموږ ولسونو منلي دي. یعنې دلته ورته داسې وایم که نه مومندره کې تقریبا په 100% کې 80% مخنیوی شوی دی، ځکه چې هغه ناوړي رواجونه هغه خراب مصارفات هغه د منځه لاړه چې لاړه په دې باندې ولسونه اوس ټول ولس په دې باندې پوه دی چې دغه شی هېڅ په درد نه خوري. دا هغسې ناروا کارونه چې موږ کولو نو اوس انشاءالله چې دغه به د نږدې ورځو کې 100% ته ورسي. د مومندرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي په تیر کې د بدو رواجونو او د لوړ ولورونو پوره کولو لپاره ځینې ځوانان له هېواده بهر مسافرۍ ته هم مجبور شوي وو. دوی له اسلامي امارته غواړي چې د همدې فرمان د ښه تطبیق لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. د ټولنه کې یو ناوړه دود مخکې وو چې جګ ولور وو. ډېری ځوانان د ولور د وجې هلته به یې کوژده وکړه، ښځې د ودولو بیرته وس به یې نه لاره، په خارجي سفرونه به یې کول، هغه خو بیا ویزه او دا هم نه برابرېده، په قاچاقي لارو به یې سفرونه کول، حتی د مرګ اوازونه به یې راغله. هغه موضوع انشاءالله هغه مشکل حل شوی دی، هغه ناوړه دود د منځه تللی دی. د غونډې ګډونوال ډاډ ورکړ چې د اسلامي نظام ملاتړ ترڅنګ د امیرالمؤمنین حفظه الله د پرامینو د عملي کولو لپاره بشپړه همکاري کوي. هغوی زیاته کړه د یادو پرامینو په تطبیق سره به له ټولنې څخه بد او غیر شرعي رواجونه له منځه ولاړ شي او ټولنه به د سوکالۍ او نیکمرغۍ پر لور لا پرمختګ وکړي.